اخوستن مهالو او روان شو له مارکو بازاره د لالپورې ولسوالۍ چکنور پورې. هلته ورسېدو زه بېتاب او شینا درې واړه ورسره. سهار چې یې مسکلې، شپه م ډېره په ګپ شپ تېره کړه او سهار چې ډېرو زیاتو قدرمنو ملګرو تیار کړی وم. ارداد خان، دانش، شینا صاحب او بېتاب صاحب را سره وو. د چکنور ملا صاحب درګاه او دیرې پر لور باندې لاړو. دغه ځای کې بېتاب او شینا هم را سره وو، نور ملګري هم را سره وو، دانش او ارداد خان. هلته دغه ځای مسؤل دروازه خلاصه کړه او ورننوته. دا د شیرشاه اغا صاحب د دیره ده، دا د هغوی حجره ده چې دننه کېناستو. ارداد خان ما سره څنګ کې دی، دا نور خو د دوی کلیواله و، دانش صاحب دی او همدارنګه شینا صاحب. ډېرې خوندورې خبرې مو هم واورېدې. شیرشاه اغا صاحب ډېرې علمي خبرې وې. ملګري ډېر زیات د ناستې نه خوشحاله شو. بیا نو ورو ورو بېرته مو حرکت را وکړ لالپورې ولسوالۍ په طرف باندې. غاړو م د شپې کړي او ځای ځای بېتاب صاحب ښایسته خبرې او ګپ شپ هم لګاو. دا نو ګردی دی، دا غزګی دی او دا د مومندرې ولسوالي ده. بیا د هزارناو میلې ته راغلو، خلک ډلې ډلې را روان. ښه بېتابه د سفر تاثرات راته وې، څنګه چلو څنګه چلو؟ چکر کې خو خوند دی چې د سړي فکر په بله باندې واوړي که نه. په حافظه کې چې ورانو شیانو ځای نیولې هغه ته ډیلیټ شي، د هغې په ځای ښې ښې منظرې ثبت شي که نه. نو ډېر په ټوله کې ډېر ښه سفر. صحیح صحیح. شینا څه شی و، څنګه و سفر، تاثرات یې څه شی دی؟ سفر خو ډېر خوندور سفر و او بل په دې باندې ښه و چې د شپې و. بعضې سفرونه خو م ډېر کړي وو، د شپې ډېره ښه وه. صحیح صحیح صحیح. وروستۍ کې که یو بیت وړاندې کړه خلکو ته، بس بیا مخه ښه کړو. بیت مهرباني بېتاب صاحب. خپله دینداري لکه دانه په دام کې کېږي، وخوري هندوستان د سومنات په بهانه، او خدای دې سوات ته راوله د سوات په بهانه. راځئ قدرمنو، د لالپورې مومندرې دا ښایسته سفر تاسو ولید، ډېره مننه، خوشحاله